د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني تیز توپ اچوونکي شاپور زادران د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ اداره ټول لوبغاړي او ټول کارمندان په دغه ستر غم کې د مرحوم د کورنۍ سره ځان شریک بولي. First win for Scotland, for Afghanistan in this World Cup. سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، له بده مرغه چې خبر مو ترلاسه کړ، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني تیز توپ اچوونکي شاپور زادران په هندوستان کې ساه ورکړې ده. نوموړی له ډېره وخته له یو مرګونې ناروغۍ څخه رنځېده او د درملنې لپاره هندوستان ته وړل شوی و او هلته نن د سې شنبې په ورځ باندې په حق باندې رسېدلی ده. نوموړي ته د خدای تعالی څخه د جنت فردوس غوښتونکي او کورنۍ ته د جمیل صبر غوښتونکي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي چې له لومړۍ ورځې له ملي لوبډلې سره مل وو او تر اوسه پورې لا هم په یو نه یو شکل باندې له دغه ټیم سره تړاو لري او یا هم لوبې کوي. د شاپور زادران په مړینه باندې خواشیني څرګنده کړې ده او همداشان د کرکټ بورډ ویان په یو ویډیو کلیپ کې چې موږ ته یې راستولی دی، په هغه کې د نوموړي کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي ده چې هر راز مرستې کولو ته د دوی له کورنۍ سره تیار دي او په تیر کې هم له نوموړي سره د ناروغۍ پر وخت مرسته کړې ده. د شاپور زادران دغه خطرناکه ناروغي چې دی ورسره مخامخ و، یوه نادره ناروغي وه چې تر ډېره پورې د دغې ناروغۍ هغه دلیل هم معلوم نه شو چې دا ناروغي څه شی ده او د تشخیص لپاره هندوستان ته وړل شوی و چې د معافیت سیستم یا د انساني معافیت سیستم د له منځه وړلو لپاره یوه خطرناکه ناروغي دا بلل کېدله. ډېرې هڅې وشوې چې د ده د تداوي لپاره امکانات او ضرورتونه برابر شي، خو له بده مرغه چې ډاکټران هم د د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې پاتې راغله او نوموړي خپل ژوند له لاسه ورکړ. کله چې هم نوموړی ناروغ شو او د ناروغۍ خبرونه یې رسنیز شو، د افغانستان مشهورو څیرو، پانګوالو، لوبغاړو ټولو د هغه د عیادت لپاره هندوستان ته سفر ورغلل او له نږدې څخه یې وکته. په تیره ملي پانګوال میرویس عزیزي هم د نوموړي عیادت لپاره هند ته سفر کړی و، په خپل الوتکه کې هلته ورغلی و او د نوموړي حال یې پوښتی و. که د شاپور زادران په لوبیز ژوند باندې وغږیږو، نوموړي د افغانستان د ملي ټیم لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. په ډېرو سختو شرایطو کې د افغانستان د ملي ټیم لپاره لوبې ترسره کړي دي. له 2009 کال راوروسته چې نوموړی د ملي لوبډلې بشپړ غړی شو، له هغې څخه تر 2020 کاله پورې نوموړي ډېرې زیاتې لوبې ترسره کړي دي. شاپور زادران لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی او نوموړي په چپ لاس باندې توپ اچونه کوله او د خپل هغه ځانګړنو له امله ډېر ځانګړی شخصیت و. د لوبې پر وخت د هغوی احساسات او همداشان د هغوی سټایل او لوړ اوږده ویښتان او د هغوی دنګه ونه او د هغوی رنب چې کله به یې په توپ اچونه کې دوی اخیسته او د هغوی تیزه توپ اچونه چې د ده په کیریر کې د ویکټو ماتېدل او همداشان د بیټونو ماتېدل هم شامل دي. نوموړي د افغان ولس په زړه کې ځانګړی ځای درلوده او ډېری د افغانستان لپاره داسې لوبې کړي دي چې
بایللو لوبې بیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته ګټلې دي. په تېره که د 2015 نړیوال جام په تړاو که خبرې وکړو له سکاټلند سره چې د افغانستان کومه لوبه ترسره شوه او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړنۍ لوبه وه چې افغانستان وګټله او د نوموړي له بیټ څخه په څلوریزه راوستلو باندې دغه لوبه د افغانستان پر نوم باندې شوه او هغه احساساتي لوبه چې ډیری هیوادوال اوس هم په یاد باندې لري هغه داسې لوبه وه چې د تاریخ په اوږدو کې به د ده نوم ورسره یو ځای لیکل شوی وي. کله هم چې د افغانستان د کرکټ د ټیم خبره کیږي او د هغوی د بریاو خبره کیږي نو دغه لوبه د شاپور زدران په نوم باندې په هغه کال کې نومول شوې وه او ډیری هیوادوالو ډېرو خوښۍ څخه ځینو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی چې دا خبره هم د دغې لوبې سره تړلې ده او په ننګرهار کې زموږ ځینو هیوادوالو د ډېرې خوښۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی و چې دا یوه داسې خوښي وه چې هېڅکله هم د هېرېدو نه ده. د نوموړي په مرګ باندې ډېری هیوادوال دردمند دي او همداشان کوم لوبغاړي چې دي مشهور لوبغاړي نړیوال لوبغاړي دي هغوی هم خپله خواشیني څرګنده کړې ده او نوموړی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو ستوری بللی دی. ویلي دي چې هېڅکله هم د شاپور زدران تشه نشي ډکېدلی ځکه د هغه خاص توپ اچونه او ځانګړی سټایل او هغوی هغه د لوبې لپاره تلوسه او د هیواد سره مینه هغه څه و چې نوموړی ځانګړی کوي. که چېرته د شاپور زدران په ژوند باندې وغږېږو نوموړی په 1980 کال کې زیږېدلی دی او تقریبا یوه ورځ کم د 29 کلونو و چې په هندوستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او ټاکل شوې ده چې د نوموړي جنازه هم په مناسب وخت کې هیواد ته انتقال شي او دلته په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د 2015 کال د نړیوال جام په اړه باندې که وغږېږو د افغانستان لپاره شاپور زدران غوره توپ اچوونکی و چې 10 ویکټې په دغه نړیوال جام کې واخیستلې او په هغه کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره غوره توپ اچوونکی و چې هلته په همغه کال باندې دوی بیټونه هم مات کړل او دغه لوبې بریا هم چې وړاندې ما یادونه وکړله هغه هم د همدې نړیوال جام یوه برخه وه چې د توپ اچونې تر څنګ په بیټ کې هم خپله کارنامه وښودله. په 2025 کال کې د دې لوبیز ژوند پای ته ورسېد او رسما یې خپل تقاعد له کرکټ څخه اعلان کړ. که څومره هم د نوموړي په لاسته راوړنو د افغانستان لپاره وغږېږو بیا هم کمه ده ځکه په هغه سختو شرایطو کې چې ملي لوبډلې درلودل همغه د لومړیو ورځو چې شاپور زدران د هغې لوبډلې یار او په هغه وخت کې دوی په ډېرو کمو امکاناتو باندې له ډېرې ټیټې درجه بندۍ څخه شروع وکړله او ورو ورو سوکه دوی راپورته شول او دغه ده چې فل ممبرشپ دوی غړیتوب واخیسته. له همغه وخته پورې دوی چې کومې هڅې او هاندونه کړي دي او زحمات یې تېر کړي دي تر ډېر وخته پورې د ولس په ذهن کې به دا هر څه پاتې وي او هېڅکله هم د هېرېدو نه دي. غواړم یو ځل بیا هم ووایم چې د شاپور زدران له لاسه ورکول د افغانستان د کرکټ لپاره یوه ستره ضایع ده او ځای ناستی به یې دومره په راحتۍ سره او په اسانۍ سره پیدا نه شي. که څه هم نوموړي په 2025 کال کې وویل چې زه نور له رسمي سیالیو سره مخه کوم خو بیا هم تر اوسه پورې د هغوی تشه لا هم نه ده ډکه شوې. زه په خپل نوبت باندې د نوموړي کورنۍ ته تسلیت وایم. شاپور زدران ته دې الله تعالی هغه دنیا ښایسته کړي او د جنت الفردوس غوښتونکي یو او کورنۍ ته یې د جمیل صبر غوښتونکي. درنو لیدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا مو الله امان شه.